د سحر د مانځه نه پس په خوب کې ګناه شته او که نشته دی. د سحر د مانځه نه وروسته خوب څنګه دی؟ دا مسله یاد لرئ چې د سحر د مانځه نه وروسته بهتره طریقه دا ده چې سړی اذکار وکړي، تلاوت وکړي. د نبی طریقه دا وه چې کله به سحر لمونځ وکړو نو هغه بیا ناست په خپل ځای باندې تر دې چې نور به راوښوته، د نور د راختې پورې په خپل ځای باندې هغه ناست ذکر اذکار به یې کول. دې کې ډېر شی فایدې وي. او نبی صلی الله علیه وسلم د سحر په ټیم کې کارونه کول، سحر په ټیم کې خپل ضروریات پوره کول. د دې مبارک دعا کړې ده، اللهم بارک لامتی فی بکورها، یا الله زما د امت لپاره په سحر وخت کې برکات وغورځوه. ډېر ډېر برکت پکې دی چې د سحر د مانځه وروسته اذکار وغیره وکړي شي. نو حتی الوسه پورې کوشش کول پکار دی چې دغه ټیم کې سړی خوب ونه کړي. نو ښه بای صحابه کرامونه پکې نقل هم دي. د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه دا روایت پکې موجود دی او دا نو صحابه کرامو روایتونه پکې موجود دي چې هغه د سحر مانځه نه وروسته خوب دا بد ګاڼه مکروه به ګاڼه، لیکن د ضرورت په بنا باندې ضرورت دار ستا خوب ځنې پوره شوی او تا ته وروسته تکلیف دی بیا، نو که ته د ضرورت په بنا باندې خوب وکړي نو دا به انشاء الله تعالی جایز وي. وجه دار چې اصل په اشیاء کې اباحت ته سو پر دلیل حرمت نه راغلی او حرمت به د کتاب او سنت نه، قرآن او حدیث نه. قرآن او حدیث کې صریح نص موجود نه دی چې سحر د مانځه نه وروسته خوب دا مکروه ده یا دا ناروا دی. ټیک د بای صحابه کرام بد ګڼلی دی، خو هغوی به د یو مصلحت په بنیاد باندې بد ګڼلی چې هر خلک په خیر کې رغبت ډېر زیات وکړي. نور په دې باندې دلیل د حرمت یا د کراهت هغه موږ ته معلوم نه دی. او د ضرورت دلیل هغه دا دی، سلمان فارسی رضی الله عنه دا روایت هغه ابن ابي شيبه نقل کړی دی باسناد حسن چې سلمان فارسی رضی الله عنه هغه به د سحر د مانځه نه وروسته وده کېده. او اصل دې وجه دا چې کله سړی خوب پوره شوی نه نور ضروریات دغه نه به دغه کېږي، خرابي کارونه دي خرابېږي. او دې یو دلیل زمازین کې دام دی چې د ضرورت په بنا باندې سړی ځکه خوب کولی شي. حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو کې یو تن د شپې تهجد ته راپاڅېږي او د باندې خوب غالب وي نو دې دې وده شي، شاید چې وایي ته به ځان دعا غواړې ځان ته به خیریه وکړې وایي، نو چې وروسته ګوره تهجد هغه ټیم کې وایي ته وایي خوب وکړې ده چې خیریه چېرته ځان ته ونه کړې، نو چې وروسته د نبی نور کارونه خرابېږي د هغې دپاره هم ته خوب کولی شي انشاء الله تعالی. البته بې ضرورته خوبونه کول نه پکار چې سړی 2 بجو پورې 3 بجو پورې فیسبوک ته ناست وي سهار باندې وروسته خوبونه کوي. د هغې په ځای باندې د شپې په اوله حصه کې خوب وکړه، وروسته چې کوم دی ځان خپل عبادتونه کوه.